کچره چاته هم ډیر زیات ورکوټي بول ورځي او هغه قابو کوي نشي که ماشومي یا زنانه وي یا بوډه وي نو د دې مسلې ختمېدو دپاره او د دې قابو کېدو دپاره زه تاسو ته یو داسې ورجس ښیم. کچرې تاسو دا ورجس په خپل کور کې کوئ نو د دې سره ستاسو چې کوم ورکوټي بول دي دا ډیر زیات قابو کېدی شي او د دې سره ستاسو دا مسله ختمېدی شي. کچرې ستاسو د هغو پټو د کمزورتیا د وجې بار بار تاسو ته ورکوټي بول درځي کمې پټې چې د شرمګاه سره نږدې دي نو په هغې کې د ټولو نه اول ورجس دا دی چې تاسو به سیده په فرش باندې سملې او تاسو چې کله سیده سملې نو تاسو به دغه شانې مثانه ده دا به تاسو برا راوچتوئ او بیا به یې تاسو لاندې ټیټوئ لکه څنګه تاسو ته په ویډیو کې لیدی شي او دا به تاسو 15 منټو پورې کوئ. او دویم ورجس دا دی چې بیا به تاسو سیده کښېنئ او ستاسو چې کومې خپې دي هغه به تاسو د ورکوټي بول ته بیخي رانږدې کړي او تاسو به خپلې خپې په لاسو باندې ونیسئ او ستاسو چې کوم زنګنونه دي هغه به تاسو ځان طرف ته راوړئ او بیا به یې سیده کوئ لکه څنګه تاسو ته په ویډیو کې لیدی شي او دا به هم تاسو 15 منټو پورې کوئ. او دریم ورجس دا دی چې کله هم تاسو سیده په فرش باندې سملئ نو یو بالغ وي یا فوټبال وي پوز شانتې هغه به تاسو د خپو په منځ کې سیده ونیسئ او هغه ته به تاسو 1 منټ پورې زور ورکوئ او هغه به بیا تاسو پرېږدئ او د دې سره به تاسو غټه سیاله اخلئ او بیا به تاسو دې ته 1 منټ زور ورکوئ او بیا به یې پرېږدئ او د دې سره بیا تاسو غټه سیاله اخلئ او سیاله به تاسو بهر ته وباسئ نو دا به هم تاسو 15 منټو پورې کوئ نو د دې سره ستاسو ته هغه بار بار د ورکوټي بول راتله مسله ختمېدو طرف ته تللی شي او دې ورجس ته کیګل ایکسرسایز ویلی شي او دا ورجس ډېر زیات فایدهمند دی تاسو دپاره که چېرې تاسو ته دا مسله وي.